افغان حکومت د افغانۍ نرخ د ثابت ساتلو لپاره تازه پریکړه کړې ده. د ریاست الوزرا، مالیې وزارت، کورنیو چارو وزارت او د افغانستان بانک تازه پریکړه کړې چې له دې وروسته به په هیواد کې ټوله راکړه ورکړه او معاملات به په افغانیو ترسره کیږي. د پریکړې له مخې د کورونو او هټیو کرایې او نورې راکړې ورکړې به په افغانیو ترسره کیږي او ترڅنګ یې هغه کسان جریمه کیږي چې په بهرنیو اسعارو راکړه ورکړه کوي. همداراز د ډالرو په قاچاق کلک بندیز لګیدلی دی او سپارښتنه شوې چې په دې چاره کې ښکېل کسان ونیسي او له قانون سره سم به مجازات کیږي. نوی حکومت داسې مهال دغه اقداماتو باندې لاس پورې کوي چې د ځینو مافیایي کړیو له لوري په وروستیو ورځو کې د ډالرو نرخ په بې مخینې توګه لوړ کړل شوی و او دې چارې د افغانستان پر بازارونو ناوړه اغیزه کړې وه.